سلامونه احترامات نو منئ نوروز عمر امید یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوو قدرمنو په هماغه ځای کې ولاړ یو کوم ځای کې چې تېره ویډیو مونږ کړې وه دغه فارم تقریبا دا مالکان دي اوس راغلي دي دوی سره به هم خبرې کوو ګپ شپه لګو ساجد احمدزی صاحب هم را سره دی او زمونږ مشر سید فاروق ساحل صاحب را سره دی هغوی سره به د هغوی تاثرات به هم راخلو خو دا یوه خبره درته کوم چې مونږ هلته اټکلي خبرې کولې چې یاره د دغې ځای نه نورې پیټۍ اوبو وړي دي ځکه هغه داسې و چې هلته نښې نښانې موجودې وې دوی سره به خبرې کوو چې یاره څه وجه وه چې تاسو ته د دې پته نه ولګېدلې او یا دا فارم ولې پاتې و نو راځئ دوی سره خبرې کوو مخکې ورځو. السلام علیکم. ملګري ټول تاسو ته په تمه دي انتظار دی چې دغه فارم ستاسو څومره پیټۍ وې اوس څومره پاتې دي؟ جی مو خو تاسو ویډیو مو وکړه شکریا چې تاسو رالی مو تپوس مو وکړو او ډېره ښه خبره ده بس ما نعمت الله نه ما دا کارک سره تعلق لرم او په دغې ورځې مونږ راغلي وو مچو ته دا مونږ براولی کوواټ ته تلو مونږ ځای کې مزایم کړی وو خو باران شو د باران د وجې ځکه چې مچۍ خو داسې شی ده چې نه خوراک ورکوی شي او نه یې وړی شي نو هغې د وجې مونږ پرېښوې ولاړو زه کوواټ ته لاړم یو بل ملګری ورسره هغه کرک ته لاړو ماښام مونځ ته زه جومات ته روان وم چې کال رالو چې یاره مچۍ دی خړ راغلی دی ماښام منځه نه بعد زه کوواټ نه بیا رالم دې ځای ته څه کسانو چغې کړې اوس د کوم خالي ځای چې دې ځای نه تقریبا پیټۍ لاړې دي یو 200 پیټۍ ټوټل جوړې وې 240 تقریبا پیټۍ ټوټل څه خو غشوي دي خو چې کومې پاتې دي هغې کې ملګري وکتلې مسله دا ده پکې چې اوبه ورباندې راغلې هغه هم ختمې کړي دي صرف وجود موجود دی د پیټۍ نور مچۍ تقریبا ورکې نشته دي خو چې کومې وړي دي هغه خو هسې وړي دي او موږ بیا هم ورته رالو دی کال م کړی و رتا م ورسره وکړله او خو خامخا انسان څه مسلې وي تقاضي وي هغه د وجې لږ مونږ لیټ شولو نور بس موږ بل ملګری در سره هغه د ځای کې د ملګرو ځای وکتو هغه د بوټو کې پرتې دي هغه هم نقصان شوی دی تقریبا هغه هم 245 45 هغه هم خبرې هغه دي پیټۍ وړي دي دلته چې دی تاسو چې دغه ویډیو ولیدله دا ملګري مو لیدل دوی راغلل ستاسو دغه فارم یې په موقع باندې چې دی سنبال کړی او څه ناڅه او دا پیټۍ ځای په ځای کړی وینې ونه لرې کړې وې څومره خوشحال شوئ چې یاره دغه همدردۍ ته په کومه سترګه ګورئ چې د مچو والا ترمنځ باندې د دغه یونین د برکته اوس دومره همدردي راغلې ده پخوا خو به یو بل باندې چا هېڅ غرض نه لاره څه وې چې یاره دښمن به په سړي ښه لګېده خو د مچو والا باندې به مچو والا ښه نه لګېده خو اوس دغه همدردۍ ته په کومه سترګه ګورئ؟ نه بس موږ دا ډېر شکریا ادا کوو د تاسو چې رالی ما ته خپله ویډیو چې ما وکتله زه خوشحاله شوم چې یاره کومې پیټۍ وې هغه وې افریمونه دغه ځای کې ځکه چې اوبه والي وو هغه په پیټۍ کې کېږدای نه شوې ځکه چې چیکړ ډکو ما بار پرېښو مچۍ هم هغه ټیم نه ورته راتلی اصل چې دا سیزن داسې ده چې مچۍ پې کیني چیړ هم پې کوي خو بس هغه چیکړو هغه کې پاتې شو ځکه چې پړ راغلی و څوک چېرته څوک خو پیټۍ خو ما ازی نه راوړې نو چې دا هغه مې وکتل چې د سامان سره سنبال و نو زړه م ډېر خوشحال شو تاسو شکریا م ادا کوي ډیره مننه خوشحاله اوسئ قدرمنو دا و د هغه مچو مالک دوی چې تقریبا 200 پیټۍ وې دغه ځای کې دا چې دي وړي دي او ټولې تار په تار شوي دي کومې پیټۍ چې پاتې دي هغه هم په نش باندې ځکه شمار دي چې سیلاب ویلی دی کومه مچۍ چې سیلاب ووایه خرابېږي نو ساجد احمدزی صاحب د اول نه دغه جریان کې موجود و تاسو به څه ویل غواړئ؟ سلامونه ملګرو په دې هیله چې روغ به جوړ به واقعیت موږ د دې په خاطر دلته راغلو چې خپلو ملګرو ته خپلو لیدونکو ته یو اطمینان ورکو یو باور ورکو چې واقعیت هغه کوم نقصان چې د دې ملګرو شوی و هغوی راغلی دي خو یادونه باید وکړم چې زه هغه دا دی ملګرو چې موږ کومه حد ښودلی و د پیټو باندې چې څومره پیټۍ سیلاب وړي دي خو نه دغسې نه وه پیټۍ سیلاب چې راغلی غالبا 140 پیټۍ غالبا 180 160 داسې شاوخوا کې پیټۍ دا سیلاب ترې وړي دي نو په دې خبره باندې زه ډېر زیات خواشینی شوم چې کاش لږ موږ مخکې خبر شوي وای له باران نه مخکې خبر شوي وای او دلته راغلی وای او دا سیلاب نه هم دا مچۍ بچ کړی وای هر صورت موږ به خپل کوشش کړی وای خو له بده مرغه چې موږ ډېر ناوخته ورته راورسېدلو او دا سیلاب مچۍ وړی وی نو یاد دی ملګرو چې په داسې ځای کې باید موږ مچۍ کېنږدو چې د خوړ غاړه وي که الن کې هغه خوړ باندې اوبه اوس نه راځي خو تاسو ته دا جوتېږي چې په دې کې شګې پرتې دي واړه کاڼې پراته دي نو په داسې ځای کې مچۍ بالکل په زندګۍ کې مږ دی یا مکان هم مه جوړوئ ولې
په دې باندې به څو صدۍ مخکې یو سیلاب تیر شوی وي دا په ذهن کې وساتئ چې څو صدۍ په کوم ځای مخکې سیلاب تیر شوی په هغه ځای باندې خامخا بیا سیلاب راځي نو کوشش وکړئ ملګرو له داسې ځای نه تاسو لرې مو چې ږدئ کورونه یا وغیره وغیره داسې آبادیان یې لرې جوړوئ نو خواشینی شوم په دې ملګرو ډېر زیات خواشینی شوم خدای پاک دې د دې ثمره ورکړي الله پاک دې د دې اجرونه ورکړي مننه له فاروق سهیل صاحب نه هم ډېره زیاته مننه کوم هغه به هم ملګرو تاسو سره وغږېږي امید صاحب تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړي نو ډیره زیاته مننه کوم کور ودان ژوندي راته اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ سهیل صاحب دغه کسان راغله او دغه مچیو ته چې د خپل مالکان پیدا شوي دي څه خیالات دي ستاسو په دې هکله بالکل امید صاحب او ساجد صاحب ستاسو هڅې د ستایلو دي ځکه چې تاسو په اوله ورځ د دې خبرې په جریان کې وئ او تاسو راغلې په اوله ورځ باندې او دا بکسیم برابر کړې بیا تاسو یو ویډیو وکړه او ویډیو ستاسو ټولو ملګرو ته شیر شوه بیا زموږ ملګري چې کوم دي د کرک دي ملګري زموږونه دي هغو را پیدا شو او موږ سره رابطې وکړې بیا هغو نن راغله دې مچو ته نو بیا موږ هم دا غوره وګڼله چې لاړ شو دې ملګرو سره یو 15 منټه کینو او دو سره یو خفګان اظهار وکړو نو موږ رالو دو سره د دو هغه کم خفګان و نو موږ سره خپل خفګان شریک نو انشاءالله چې بیا هم څه خدمت دې ملګرو ته موږ هر قسم تابعدار یو او زه د خپل د هنګو د ټیم نه ډېره شکریا ادا کوم چې په موقع راله او دلته دغه ویډیو وکړه او د ملګری انشاءالله ورځ نیمه کې پیدا شو نو ډېره مننه زه د امید صاحب خاص کار او د ساجد صاحب ډېره مننه ځکه زه په هغې ورځو کې پنجاب کې وم او دو خپل کوم د مشرۍ حق و هغه ادا کړ ډېره مننه هغې لپاره مې کور ته ځې تا ګاډی نو دې خوا نه به دغه وي السلام علیکم دادا ما ښه جوړې فاروق خبرو شاید کوار نه خو داسې شاګور ما مزدور مازدیګر خو نه راځي دلته موجود دي ملګرو والا کوار ته ځي راځه ته لږونه چا ته لږونه رنګ وکړه که نه که کوار والا کوم ګاډی راغی لږ ماته بېلې تازو وي مزده وي ټیک شوه ته لږ منډۍ ته کوم منشي ته رنګ وکړه